هغه د نه منلو ډیمانډ دی، هغه به څنګه پوره کوي؟ ډېر ښه خلک هغه ډیمانډ نشي پوره کولی. یو مزدور دی نو هغه به زما ډیمانډ څه پوره کړي؟ دا زما پرسنل لایف دی، زما خپله مرضي ده چې زه چا سره لایو راځم او چا سره لایو نه راځم. زما اوس دا کوشش دی، ما دلته خپل ټول اکټیویټیز رانغښتي دي، زه کوشش کوم چې زه اوس بهر ته لاړم. پښتانه ورسره کومک وکړي که نه نو صرف توله بوله پوره کړي که نه، هغه به په دوبۍ کې بنګله څوک اخلي، په اسلام آباد کې بوله څوک اخلي، دلته په سوات کې بوله څوک اخلي، هغه به بیا 10 لکه روپۍ میاشت څوک ورکوي، هغه په چانده راټوله کړي. دا خو چاندو خبره نه ده. زما خپل نوم چې دی موبینا دی. زما د پلار تعلق چې دی هغه د دیر سره دی او د پښتو شاعري کوم، ورسره پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس کې خپل اکټیویټیز کوم، انساني حقوقو لپاره کار کوم او سوشل ورک هم کوم. ورسره په سعودي عرب په پاکه خاوره باندې یو پاکستانی ناست دی چې تیر 2 کالونه ما پسې لګېدلی دی. اول خو به یې وی چې دا زما ښځه ده او اوس دا ریسنټلی ماله هر ټایم دمکیانې راکوي، ماله د مرګ دمکیانې راکوي چې تا حلالو. هر ټایم وایي چې تا په زور به مونږ واده کوو، کله وایي ستا په نوم باندې زه 20 لک روپۍ ورکوم چې تا دغلته پاکستان کې څوک وولي، یا به ما سره واده کې او یا به مرګ ته تیارېږي. د هغه د وجې زما ټول کیریر تباه شو، د هغه د وجې زه ډېره زیاته بدنامه شوم. نو زه دا پریس کانفرنس څخه کوم چې د خلکو ته واضحه شي چې دا خبره داسې ده. د دې کس تعلق چې دی د دیر واړی سره دی، اپر دیر واړی سره دی او په سعودي عرب ریاض کې ژوند کوي. نوم یې سید ولی شاه. زه به دا خبره دلته وکړم چې په سوشل میډیا باندې یو ټرینډ دی چې یو کس یې د هغه په دې معاشره کې څه رول ادا کړی، څه خدمات یې کړي د دې معاشرې دپاره، نو بل یو کس په راپاسي د خپل فیم حاصلولو دپاره به د هغه د بدنامولو کوشش شروع کړي او د دغه چند ویورز دپاره چې په هغې دوی ته پیسې میلاویږي. زموږ د پښتنو بدقسمتي دا ده چې موږ همیشه هغه خلک ګورو کوم چې په دې معاشره کې داسې الفاظ استعمالوي چې هغه د اورېدلو نه. زه د پاکستان دغه ادارو ته وایم چې د خپل عزت خیال هم وساتئ او زما عزت هم بچ کړئ، ځکه چې هغه په تاسو پسې هم ډېر رد بد ویلي دي. په هغه باندې دلته پاکستان کې پرچې کټ شوي دي، د پې لګېدلي دي، د IGP پورې هغه کنځلې کړي دي. زه د پاکستان دغه ادارو ته وایم چې زما لپاره هم آواز اوچت کړئ او په دې کس باندې قانوني کاروایی وکړئ چې دو دا معاشرې نه دا ګن لرې شي، چې خلک ګنده ویډیو بجای ښه ویډیوز ګوري. دو راځي په سوشل میډیا باندې دا ګن خور کړی دی چې هر ټایم به راپاسي، په خلکو پسې به کنځل ویل کوي، نازیبا الفاظ به استعمالوي او د خلکو د بدنامولو پوره کوشش به کوي. ما په ایمبیسي په ترو باندې کاروایی شروع کړې ده، خو زه IGP ته وایم او د پاکستان دغه ادارو ته وایم کم چې هغه په آرمي پسې کنځلې کړي دي، KP پولیس پسې کم کنځلې کړي دي. نو تاسو د سعودي عرب کې چې کم پاکستان ایمبیسي ده هغو سره په کانټیکټ وکړئ چې دغلته پې قانوني کاروایی وشي. پښتو کې یو متل دی وایي کاروان تیریږي او سپي غاپي. نو داسې ما هم 2 کالونه دا کس اګنور کړی او ما یو نه یو ورځ به په خپله غلی شي، خو چې کله یې ډېر بد حالات راواغستل نو د اختر په 2مه ورځ پسې زه لاړم دیر واړی ته. هغه مشرانو ته مې وله صرف دغه ګیله وړله چې تاسو دا زوی ما نه منې کوئ، ځکه چې د ده سره نه زما دوا سلام شوي دي، نه یې زه پیژنم، نه ورسره زما څه واسطه راغلی ده، وچ په وچ راغلی دی، په ما پورې ځان تړي. که د هغه اکاونټ تاسو وګورئ نو په هغه هر یو ویډیو کې زما پکچر هغه لګولی، په هر یو ویډیو کې هغه زما بیان کوي. نو چې زه لاړم هغه مشران خو اول راتلل نه، چې کله یې پلار راغی او یو کس ورسره بل راغی نو پلار یې زما خبره وانه اورېده، په دې وجه یې زما خبره وانه اورېده
چې څنګه راغی ما سره لاس ملاوه ما دا د پښتو په روایاتو کې نه دي چې زه تاسو سره لاس ملاو کم تاسو یو مشر یې ما ته د لرې نه سلام وکړئ چې بچو سلام علیکم نو هغه دونه غرور او تکبر وکړو ما ته وایي چې زه میا یم او په دې لاس پسې ډېر خلک راځي او دلته به اوس آرمی چیف راځي هغه به زما مسله دلته حل کوي نو ما ورته یې راوغواړئ آرمی چیف نو ډایرکټ په ما پسې راپاسېدو او بس بدماشي شروع کړه ما ته وایي زما ایمان دا دی چې ته زما د پلار لوري او ته زما د پلار لوري نو زه خو په دې خبره پوه نه شوم چې د دې خبرې څه مقصد دی او بهر ووتو او په ما پسې کنځل ویناګانې شروع کړې څنګه چې زوی په ما پسې کنځل ویناګانې کوي داسې پلار په ما پسې کنځل ویناګانې کوي ما سره باقاعده پروف شته د پلار هم شته او د زوی هم شته چې هغه ماله څنګه دمکیانې راکوي او ما پسې څنګه خبرې کوي او زما د بدنامولو کوشش کوي دا په سوشل میډیا باندې چې دو کنځلې نه کوي نو دو ته هغه پیسې نه ملاویږي د چند پیسو دپاره پښتانه بدناموي دا خلک هیومن رایټس په مشرانو پسې هم رد بد وایي په هغو پسې هم کنځلې کوي هغو هم د ایمبیسي په ترو لګیا دي خپل کوشش یې شروع کړی دی خو چې کله هغه په پاکستان کې وی نو غم به یې شوی و هغه په پاکستان کې نه دی په سعودي عرب کې دی په هغې باندې به ټایم لګي خو زه دغه ادارو ته وایم چې تاسو خپل عزت هم بچ کوئ تاسو پسې هم ډېر کنځل ویل کوي تاسو پسې هم ډېر خبرې کوي او تاسو بل کوېسچن دا وکړو چې تا ورسره څه کانټیکټ شوی دی زما ورسره هیڅ قسمه کانټیکټ نه دی شوی زه یې نه پیژنم زما ورسره د اوسه پورې څه واسطه نه ده راغلې هغه ډیمانډ ما د نه منلو ډیمانډ کړی و چې هغه نه پوره کیږي ما ځکه دغه ډیمانډ کې خو دی چې دا کس زما نه واوړي او وتښتي خو هغې کې چې زما کم هیټرز دي نو هغو ټول راپاسېدل خو ما هغه کس سره مدد کوي په سعودي عرب کې چې څونه هم پښتانه دي هغو ټول ورسره سپورټ کوي ټول ورسره په سپورټ کې ولاړ دي زه دا زما پرسنل لایف دی زما خپله مرضي ده چې زه چا سره لایو راځم او چا سره لایو نه راځم زه ډېر ادبي محفلونو کې هم کښېنم پاسم زه خپل اکټیویټیز هم کومه هیومن رایټس اکټیویټیز زه کومه زه هغې کې هم ګرځم راګرځم زما ژوند دی زما مرضي ده هغو له پکار دی چې زما په ژوند کې کار نه ساتي زما ورسره نه څه رشته شوې ده نه زما په نسب کې دی نه زه پیژنم نه ویژنم زما سره یې څه کار نشته زما اول اراده نه وه ځکه چې زما خپل پاکستان ډېر خوښ و خو چې کله نه ما ته دا مسلې راغلي دي نو زما د پاکستان کې اوسېدو نه زړه تور شوی دی زما اوس دا کوشش دی ما دلته خپل ټول اکټیویټیز رانغښتي دي زه کوشش کوم چې زه اوس بهر ته لاړه شم دا داسې خبره وه چې په ټیک ټاک باندې یو لایو گیمینګ کیږي نو زه ناست وم زما ملګري ما سره ناست لایو نو یو کس راغی کمنټ یې وکړو چې نورا ما سره واده کوې نو زما ملګري ورته وخندل چې نورا سره ته واده کوې نو هغې له به ته 1.5 تولې سونه کوې او 2-3 کوره بوله کوې 2-3 ګاډي بوله کوې نو دا او د ملګري راپاسېدل وایي دا ډیمانډ دې مونږ ته کړی دی ما ورته چې ما خو تاسو ته لا ډیمانډ نه و کړی خو چې اوس درته زه خپل ډیمانډ کېدم نو هغه د نه منلو ډیمانډ دی هغه د نه منلو ډیمانډ دی هغه به څنګه پوره کوي ډېر ښه خلک هغه ډیمانډ نشي پوره کولی ما دا ډیمانډ په دې وجه کې ښه دی چې دا کس زما نه واوړي وتښتي ما وله 10 ورځې ټایم ورکړی هغه نشي منلی هغه ډېر په پاکستان کې ډېر ښه بزنسمین دی هغه یې نشي پوره کولی نو هغه خو لا بیا هم په سعودي عرب کې یو مزدور دی نو هغه به زما ډیمانډ څه پوره کړي که پښتانه ورسره کومک وکړي که نه نو صرف توله بوله پوره کی کنه اغله په دوبۍ کې بنگله څوک اخلي په اسلام آباد کې بوله څوک اخلي دلته په سوات کې بوله څوک اخلي اغله بیا 10 لک روپۍ میاشت څوک ورکوي هغه به چانده راټوله کړي دا خو چاندو خبره نه ده زه خپله فیملی په سوشل میډیا نه راولم او د هغو دا کوشش دی چې زما فیملی سوشل میډیا ته مخامخ کړي زما فیملی والدي سي نه دي هغو ماله هم اجازت نه راکړی د سوشل میډیا هغو دې قصو والا نه دي هغو نه شاعري پیژني نه دا خلک پیژني د هغو ځان له جدا لایف دی زما جدا دی دې کې زه خپله ایک یوازې لګیا یم جنګ کومه زما مقصد دا دی چې داسې خو دنیا پښتني دي
زما مقصد دا دی چې داسې دنیا پښتني دي، په دنیا پښتنو پسې به دغه خلک راپاسي او دغه د بدنامولو کوشش په وله کوي. زه وایم چې په ده باندې قانوني کاروایي وشي چې دا نور خلک هم د دې نورو پښتنو نه منې شي. تاسو ته دې یاد وي چې ما په قمبر کې یو کیفې ویستې وه، نو هغې ته ما ته څه مسلې رالې، د هغه مسلو د وجې ما سوشل میډیا څه وخت لپاره پرېښوده. ما زما کیفیم ختمه شوه، ما سوشل میډیا هم پرېښوده. زه ډېره زیاته ډپریشن ته تللی وم، زما علاج شروع. نو چې کله ما فیسبوک انسټال کو نو ما ته خلکو ووایي چې داسې یو کس دی او راځي وایي چې دا زما ښځه ده. ما زه خو دې قصو نه یم خبر. هغه ورځو کې زما خپله طبیعت ټیک نه و، نو ما د ده نه تپوس ونه کړو چې ته څوک یې، ولې ما پسې انښتی، ولې ما پسې لګیا یې. خو ما وی سپي غاپي او کاروان تیریږي. ما دا خبره بالکل اګنور کړه او دا اوس چې ورسره په جنګ شوي یم، په دې وجه په جنګ شوي یم. ما وی چې دی به چپ شي، خو دا نه چپ کیږي. هغه نورو خلکو ته دغه لاره کولاو کړې ده چې هر یو تن به راځي، د هر یوې جنۍ تصویر به شاته لګی او په